موږ په خپله یو ځای کې زه ملک کې وم، یو ځای کې مسلې نه خبر شوی وم، بیا هغه مسلې له موږ تللي وو، هلته پکې ناست وو. څه کسان وو هغوی په لاره باندې وران شوي وو، او هغه لاره د دې یو په دې کور باندې تله. دواړه وروڼه دي، ګورئ دا چې کوم وران شوي دواړه وروڼه دي، خو د دې یو دې کور ته چې ننوځي نو د بل په دې کور به تېرېږي. لار داسې وه، بله لار نه وه. دوی وران شوي دي. مسله دې ته رسېدلې ده چې د دې یو په دې کور کې هغه رور یې مړ شوی دی. کوم رور چې دننه کور دی د دې بل په لار باندې چې به تېرېدي، هغه رور مړ شوی دی، کور کې مړ شوی دی چې خلک راغلي چې کتلي سړی راپاڅېدلی نه، خوب کې مړ شوی دی. هغوی بیا د غسل او دا یو طریقې مرقې جوړې کړي، بیا په کټ کې مړی اچولی دی. مشکل بیا دا جوړ شوی چې د بل روري وي چې دا کټ به په دې ځای نه وړی، ځکه دوی د یو بل سره وران شوي وو، څو ورځې مخکې یو بل سره خبرې اړولې. بیا په هغې کې مسله ډېره مخکې تللې وه او څه دښمنۍ ته خبره اورېدلې وه. هسې ما چې دا خبره واورېده نو زما په دې جسم باندې دا ویښته ودرېږي. دا پرېږده پردی مسلمان او پردی کس او یا غیر مسلمه، دغه پرېږده، لرې خبرې دي. خپل ورور او ژوندی نه مړ په کټ کې پروت دی او د هغه کټ له لاره نه ورکوي. دا پښتو دی. لکه ولې وایي دی یو څو ورځې مخکې چې ما ته هغه پلانې خبره کړې وه، ده چې ما سره جګړه کړې وه او خلک پسې ملت له تو راتو چې وایي دا لار ورکه، دا لار ورکه چې دا مړی راوباسي، دا جنازه راوباسي، دا مړی خرابېږي. هغوی زه لار نه ورکوم. دا د پښتنو مسلې دي، دا د پښتنو حقیقت دی. بعض په دروغو صفت کې د پښتنو په یو بل باندې ځان قربانوي. ته خو لاړ شې دغه خلکو قصې ویې نه کنې چې یو انچ ځمکه باندې د یو بل نه څومره کسان وژني او په یو فوټ ځمکه باندې څه نه کوي. خبره ما دې پورې راواغسته چې د ګاونډي سره به په دې خبرو نه نښلي، او که چېرته یو مسله رامله نو د هغې ښکلی حل شتي. ښه په اخلاقو سره سړی د یو بل سره کیني، مسلې له حل وګوري، او شریعت کې خو دا مسلې حل شته.